د نن ورځې تازه پیښې او خبرونه درنو لیدونکو سلامونه او ښه راغلاست. ویډیو پوره وګورئ او که مو تر اوسه سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی ویلي دي چې هیواد یې په پلان کې لري چې ژر بیرته افغانستان کې خپل سفارت له سره پرانیزي. ورځپاڼې ویلي واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته یې کابل کې پر سفارت هیڅ کوم ډول تیری نه دی شوی او د اسلامي امارت سرتیرو یې له سفارت څخه کلکه ساتنه کړې ده. کډوال د کیمبریج ډیوک شاهزاده ویلیام د سې شنبې په ورځ د بریټانیا لیډز ښار په یوه هوټل کې له افغان کډوالو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې افغان کډوالو شاهزاده ویلیام ته د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه وکړه. بریټانیا له کابله د وګړو ایستلو عملیاتو کې شاوخوا 15,000 کسان له افغانستانه وایستل. ویل کېږي سلګونه نور کسان چې د وتلو اسناد لري لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. او همدارنګه د ملا محمد حسن اخوند په خبرو کې ولې د ملا هیبت الله اخوند یادونه د خو او بدو ونه شوله. آیا خدای بخلی دی د ملا محمد عمر په شان؟ آیا مشرتوب یې د سوال لاندې دی؟ آیا هغه هم د دنیا په کارونو کې ګوتې نه وهي او په دعاګانو مصروفه دی یا هم کوم بل علت لري؟ او د پې خبر هم دا چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سعودي عربستان د هغه پریکړې هرکلی کړی دی چې له مخې نن کابل کې دغه هیواد بیرته خپل ډیپلوماټیک فعالیت پیل کړی دی. اعلامیه وایي د سعودي عرب 14 ډیپلوماټان کابل ته رسیدلي او قونسلي خدمات یې له سره پیل کړي دي. درنو لیدونکو دا چې د دې ویډیو لیدونکو وی ډیره زیاته مننه. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او پخوانیو ویډیوګانو ته مو یو سر ووهئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. د خدای پامان.